وضعیت ما د خو بیخي قابل برداشت نه دی په کابل کې، نه د مجاهدینو ده نه د جولسونو ده. ځکه یوازې په دې وجه نه چې اوس د خلک په ناروا اخته دي، په دې وجه باندې چې زموږ دغه مبارک نظام ته تاوان رسېږي، زموږ دغه په ډېرو قربانیو ګټلی نظام دې ته تاوان رسېږي. او بل تاوان دا دی چې دلته اعلان وکړو چې حجاب دی، پرده ده، منکراتو رد وکړو. هغه پر کافرانو دونه سخت تمام سي لکه اټم چې پر استعمال کړي، ګرده دنیا درته راپورته سي. د اخوا د هغو مخالفت سي دلته موږ په عمل کې هېڅ نه کړي، نو نوم الله راضي کړي، مخلوق هم را سره په جنجال سي. که اوس دا طرف راسي مابین ته چې الله پاک راضي سي، دنیا دې ناراضي، کفار دې ناراضي، کفار خو نه راضي کېږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نو الله پاک وایي چې دا لن چې دي دا د نفي د پاره راځي، لانی تاکیدیه نه د نفي د پاره راځي د آینده ټولې زمانه د پاره. په آینده ټول زمانه کې الله پاک وایي چې يهود او نصارا تاسو نه راځي، د قیامت نه راځي کیږي. نو چې نه راځي کیږي هغه نه راځي کیږي. په دې باندې باید خوشاله سو، دغه د ایمان او د اسلام او د دیانت علامه ده چې کفار سره ټکري. خو د بل خوا څخه الله باید راضي کو د الله جل جلاله د رضا لار هغه دا چې موږ د خپل مسولیت ته په کلکه باندې په اعظم باندې ودرېږو. فرقې مو د مجاهدینو ډکي، قومندانۍ مو د مجاهدینو ډکي، حوزې مو د مجاهدینو ډکي، وزارتونه مو د مجاهدینو ډکي، هم ټانګ لرو، هم تیاره لرو، هم توپ لرو، هم توپکان لرو، هم امکانات لرو. په دغو امکاناتو کې که بیا هم په دغه ولایت کې د کابل په مرکز کې هغه سره رواني چې الله پاک د منع کېدلو امر کړی. یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. صریح امر دی، د حجاب امر دی. که دغه امر موجودی د دې امر د وجود سره سره زه هم والی صاحب روانم، خلک ښځې له مخې تېرېږي باک نه پکوم، ولسوال صاحب هم رواني، خلک ښځې له مخې تېرېږي باک نه پکوو، د امر بالمعروف مسؤل رواني، دغه سلسله ده به حجابي رواني. نه الحمدلله د امر بالمعروف په وزارت کې مشکل ستا، نه په پرامینو کې مشکل ستا، د مشرانو هدایت علی الراس والعین موږ منو. نه په دې کې موږ مشکل لرو چې ولې تاسو ډانګ نه راخي، خلک ورشي ولې په ډانګو نه وي، داس نه درته وایي. خبره دا ده کوم اجراءات ته چې تاسو اړتیا لري، کوم قوت ته چې اړتیا لري، دغه مخاله ده ولې موږ څه غوښتنه نه ده کړې. موږ به ان شاء الله ټول قومنداني، ټول استخبارات، ټول کلی اردو ساز په خدمت کې کوم تاسو اجرات وکړي.